خپل ځان را وپېژنه. اوس ستا غږ اورو. مهرباني وکړه ورجانه، کومه پوښتنه لرئ د عبدالله خان نه او که څه ونه لري نو مهرباني وکړه. ما خو د خپرونه اوس تحقیق کړه د عبدالله خان کاکا کاروبار لري. عبدالله خان د انځرو کاروبار کوي، ځي په ولایاتو کې او په اطرافونو کې انځر اخلي او هغه بیا راوړي د کابل ښار کې پلوري او دغه راز پاکستان ته یې هم استوي. اواز نه راځي. موږ به نو وروره د سټوډیو نه وځي چې زموږ اواز تا ته سم درشي. سمه ده؟ هغه خو وایي صحیح ده، یعنې موږ به خپرونه پرېږدو په مخه دې ښه شه. ځینې وروڼه داسې هم دي چې وایي د سټوډیو نه وځئ او موږ سره خبرې وکړئ. نو قدرمنو لیدونکو زموږ غږ خو تاسو کولی شئ که په ټلیفون کې نه درځي د ټلویزیون له لارې واورئ. نو د خپرونې وروستۍ شیبې دي او د خپرونې په پای کې موږ غواړو چې د انځرو په اړه هم یو کوچنی مطلب دی، هغه به موږ ګرانو لیدونکو ته وړاندې کړو. عبدالله خان سره م غوښتل چې نور هم د زړه خواله وکړو او په دغه رابطه باندې ورسره وغږېږو، خو دا چاره یو د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. همدومره وخت لرو چې قدرمنو لیدونکو سره د خدای پاماني وکړو. عبدالله خانه تا نه یوه نړۍ مننه کوو چې راغلې د پښتو ټلویزیون سټوډیو کې د ګرانو لیدونکو سره دی هغه کومې چې د کاروبار په اړه خبرې وي هغه مو ورسره وکړې. تا نه مننه کوو. او ګرانو لیدونکو په تلو تلو کې تاسې سره موږ د خدای پاماني کوو تر سبا چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارو او مطلب هم مه هېروئ، د انځرو مطلب به درته خپرېږي، هغه وګورئ. تر سبا سهاره موږ په لوی الله وسپارئ. الله مو ومل شه. انځر زموږ د هېواد یوه مشهوره میوه ده چې په 2 رنګه 18 ملي ګرامه مس 0.7 ملي ګرامه فاسفورس 26 ملي ګرامه سلفر 22.9 ملي ګرامه کلورین 0.1 ملي ګرامه انرژي 60 کالوري الف بی جیم او دال ویټامین په پوره کچه. سربیره پر پورتنیو موادو کې د هغه ماده ده چې بلغم نرموي او د سینې سوی له منځه وړي. یوه بله ماده چې هضمه راولي هم په انځر کې شته، خو وچ انځر د لاندو په پرتله اوبه او خواږه ډیر کم، یعنی په 100 کې 19 اوبه او 40 خواږه لري. انځر غوړ نه لري.